السلام علیکم ورحمت الله. ننګرهار ولایت چمتلې ښارګوټی دلته راغلي یو. دلته یو زحمت کس ورور دی، محمد الله نومیږي. کار څه کوي دا اوس هم لګیا دی، تاسو دلته وینئ. دغه سړي یو غوښتنه موږ نه کړې وه، راځئ نږدې راسئ. السلام علیکم محمد الله خان، ستړی مسی؟ جوړ خیر صاحب، ستړی مسی؟ خاص دی. څنګه دی نن دې څو روپو کار کړی؟ دا 11 کیلو او 200 ګرامه دي. ښه کباړ دی؟ کباړ دی 11 کیلو 200 ګرامه. څو روپۍ دی؟ ټولې 350 روپۍ راغلي. هغې کې خو به دا انشاءالله چې وړې مې سودا موده ښه سودا دې هم دنه وړې؟ دوکان دې څه شی دی؟ څلور نیم سوه موږ خو دا سبۍ کې دا هغه ورته ورکوو، جاولې ورکوو، پوډر ورکوو. ښه دا به وړي دا کباړ په دې راغه کوي، جولې پوډر او دا شیان هغه کوي. ښه ماشاءالله. دا ټول ورځ ګرځي؟ ټوله ورځ سهار ځو مازدیګر راځو. ښه ستړی اوسې؟ څنګه دلته څومره پاتې کېږي چې سودا؟ سودا اوس دا اوس حالاتو کې سل یو نیم سر 200 کله دې کې هم قرضداري دا هم چې روړې بیا قرضداري نه دې کې قرضداري دی. هر داسې وخت چې یو کباړي دی پیرګر داسې وخت چې تقریبا 13,000 شل زره 15,000 ما پېژنې څنګه مې پېژنې؟ دا بس کمر بنسټ لخوا نه ولې ښه قمر بنسټ لخوا. تا څه غوښتنه خو کړې نه وه؟ ادرس خو مې غلط کړی نه دی. بنسټ نه مې غوښتنه کړې. چی غوښتنه دی؟ دوکان غوښتنه مې کړې. نو خو دا خو ته کې خو هم ګټه شته ده. مولانا څه دا حال ده نو دا ښه نو په دې خپل کار کې خوشحاله نه وې؟ مولانا څه خوشحالي به یې پوه سه مخکې خو د 300 پاتې کېدی اوس خو کې تا یو بله خبر ما اورېدلې وه چې کالي مې بې لمازې لمونځ وخت کې مې زړه نه مني. دا خو ده نو په کباړ کې به چا کالي لمازې ډېرانو میرانو کې ګرځي. خیر په هر صورت ته ما سره راځئ، یو ځای ته ولاړ شو، صحیح ده؟ په چمتلې بازار ته ځو، یو بل هغه بل طرف ته ځو، صحیح ده؟ ځو ځه موږ د اجازت دی حساب دې سره خلاص شو. ښه ځه چې ځو راځه. ښه دا کامره خو تا لیدلی ځه چې ځو راځه. دغه د ورور دکان دا ستا دی؟ ښه صحیح ده. خو تا د ذهن کې راتل چې داخل به ما ته واقعا کار وکړي او که نه؟ تاسو نه وروره ډېره مننه چې تاسو خوارو غریب سره دومره مرسته کوئ. ښه زه به دا درته خلاص کړم. دې خو محمد الله دا خلاص کړه، خپله یې خلاص کړه. محمد الله خان دغه د دکان شورور تا ته د مبارکي، الله دې وکړي چې خپل خواري او زحمت پکې وباسې او هغه چې منډې او رامنډې دې وهلې کله یو ډیران ته کله بل ځای ته. دوستانو یو یادوري به زه دا وکړم چې دغه محمد الله خان دینداره هم دی او باهمته انسان دی. داسې انسانان ما ته ګران دي، هغه په دې وجه چې دی هېڅکله خپله حوصله د لاسه نه ورکوي. یو مړی حلال رزق لپاره دی خپله کوشش سایه کوي، منډې وهي. اوس هم وکته دی ټول ورځ کباړ لټولی، بیا هغه اخلي خرڅوي، هغه نه څه سودا کړي، څه پیسې هغه ته ورکړي، که څه پاتې سو هغه وړي. څو بچي دي دی؟ شپږ بچي دي ماشاءالله. او ټولو مسؤلیت په خدای دی او دویم په تا دی. ښه اوس یې دې یو خبر کړې وه چې زه غواړم دا کار، خو زه کباړ کار هم کوم، په دې کې زه کوم شرم یا عیب نه ګڼم، ولې غواړم چې جامې مې صفا وي، صفا مونځ وکړم، صفا عبادت وکړم، طبعا کباړ کار کوم. څه ناڅه مې زړه کې شک وي چې جامې به مې مرداري که څنګه. الله تعالی هغه د ده زړه ته په کتو سیسټم ورته برابر کړه. ستاسو مرسته وه، ستاسو هڅه ده. موږ غواړو، قمر بنسټ خصوصا غواړي، زموږ مقصد و مرام دا دی چې همیش لپاره هیوادوال مو داسې یو سټیج کې وي چې دی چاته لاس ونه نیسي، همیش لپاره د دی لاسونه پورته وي، همیش لپاره دی ته یو کونډه خور رایسي، یو یتیم رایسي، یو داسې یو څوک رایسي چې هغه محتاج وي، دی ورسره مرسته وکړي. فقط دا به زموږ هدف وي انشاءالله. او همیش لپاره محمد الله خان کوشش به مو دا وي چې هغه د میو نیولو چل در زده کړو، صحیح ده که نه؟ خو ته به خپل همت وباسې، دا به واده را سره کوې. دنه مو ضمانتونه هم اخیستي چې بیا به دا دکان خالي کېږي نه او خرڅېږي به نه، او که بیا دا شی وکړ ګوره نه خرڅېږي، واده ده که نه؟ په دکاندارۍ خو پوهېږې تر یو میاشته پورې د ده ګټه به نه اخلې، صحیح ده؟ ښه او همیش لپاره به ځې او راځې. او د دې ځای څه کم اوسېدونکي د شاته ورونه ډېر ولاړ دي، راځئ یو څه مودې لپاره محمد الله سره
د ده نه سودا کوئ د ده نه چې څه شی مو ضرورت وي دلته ستاسو ضرورت رفع کېږي راځئ ده څنګ کې چون دی نوی تازه د تجارت ته مخه کړې دی بیا په پښو ودرېږي آینده کې انشاءالله بیا محمد الله خان دلته په حقیقي معنا وخان وي همداسې ده که نه واده ده بسم الله که ځه ترازو دې سته وروره هر هغه شی چې دلته د خلکو ته ضرورت وي د دغه محلي بازار ته په کتو باندې د یخچال نه نیولی تر مشروباتو ورسره بسکټو د میو دالو ټول شیان شته دي نو ښه خوشحاله خو یې انشاءالله زړه کې خو به دې شی نه وي څه شی وینا کول غواړې وروره راویې که میک د خدمت کې وروره تاسې نه ډېره مننه درنه کومه چې زه له هغه کباړ نه تاسې دې دوکان ته راوستم هغه ګنده کباړ او ګنده ژوند نه تاسې دې سم سهولت ته راوستم تاسې نه بیا ډېره مننه کومه چې خدای وکړي ستاسې نور غریبانانو باندې دغسې لاس ونیسي لکه په ما هم چې لاس نیولی ډېره مننه الله دې خوشحال لري عزتمن شي خیر دوستانو که غواړئ تاسو هم محمد الله په شکل د ده په حیث باندې نور وروڼه هم داسې په خپلو خپو ودرېږي وټسپ نمبر درته ښکاري انلاین مرستو لپاره سکرین باندې تاسو ته لینکونه هم دا اوس ښکاري په دغه مرستو باندې موږ کوی سو چې محمد الله وارو 100 نفره نور انشاءالله په پښو ودرو خو دا یوازې قمر بنسټ نسي کولی دی کې به موږ تاسو سره په یو ځای کېږو تر څو پورې هیوادوال مو دې ته محتاج نه سي چې په مختلفو لارو ځان د مرګ خولې ته ورکړي او خپل فامیلو نه تل لپاره د سترګو یې پناه سي تاسو شاهدان یې څوک ایران ته په لارو کې مړه وي څوک سمندرونو کې غرق څوک دغه زموږ ستاسو دغه مرستې کوئ چې دغسې ځوانان د بدبختیو څخه خلاص کړي اگر که ډېرې کمې انشاءالله آینده کې به دا زیاتېږي په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله